السلام علیکم. د کهف سورت د تفسیر او ترجمې لړۍ ته ښه راغلاست. دا اوومه برخه ده. په دې برخه کې د قرآن کریم داسې یوه کیسه درته بیانوم چې له رازونو او درسونو ډکه ده. په دې کې داسې پیښې شوي چې ظاهراً ورته انسان وګوري عقل یې نه مني او له عقل نه پورته دي، خو د پردې تر شا پکې داسې رازونه دي چې زموږ د ټول ژوند لپاره ګټور درسونه کیدای شي. دا د موسی او خضر علیه السلام جالبه او له درسونو او رازونو ډکه کیسه ده چې د کهف سورت په 8 آیت کې پیلېږي. قرآن کریم دا کیسه بیان کړې او په اړه یې لا نور وضاحت په مبارکو حدیثو کې راغلی دی. لومړی د دې کیسې لنډیز درته بیانوم، بیا یې په آیتونو کې په تفصیل باندې اورو. د کیسې تفصیل داسې ده چې موسی علیه السلام د الله پاک نږدې بنده و او انده چې له الله پاک سره یې خبرې هم کړي او ځکه ورته موسی کلیم الله هم وایي. د قرآن کریم له آیتونو ښکاري چې عادتاً عاجز خو یې درلود او همیشه به ویل چې رب انی ظلمت نفسی، ای رب ما په ځان باندې ظلم کړی دی. یا دا چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردګاره هره ښېګڼه چې تا پر ما نازله کړې زه هغې ته اړ یم، زه ورته احتیاج یم. په صحیح بخاري کې له ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت شوی چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې اورېدلي چې یوه ورځ موسی علیه السلام د بني اسرایلو یوې ډلې سره و چې یو کس ورته راغی او پوښتنه یې ترې وکړه. یا په بل روایت کې راځي چې موسی علیه السلام بني اسرایلو ته بیان کوه او خلکو باندې سخت تاثیر کړی و او خلکو ترې پوښتنه وکړه چې آیا تر تا به بل پوه څوک وي؟ ځکه چې موسی علیه السلام ډېر ښه تقریر وکړو، اواز یې وکړو، نو خلکو فکر کوه چې تر ده به بل څوک پوه نه وي. نو همدغه پوښتنه ترې یو کس یا بني اسرایلو وکړه چې موسی علیه السلام ورته وویل چې نه، تر ما بل پوه څوک نشته او زه یم. الله پاک موسی علیه السلام ته درس ورکوي چې اناني یا ځان خوښۍ نه دې ډډه وکړي، او دا زموږ لپاره هم درس دی، ځکه انسان د الله پاک له مرستې پرته هیڅ شی هم نه دی. او موسی علیه السلام ته لازمه وه چې ویلي وای الله پاک ښه پوهیږي او علم یې راجع کړی وی الله پاک ته، ځکه دا زه یا انا کلمه الله پاک نه خوښوي او دا به فرعون کاروله، ویل به یې انا ربکم الاعلی، لوی رب یم زه ستاسې، نعوذ بالله، او هر څه کې به یې په ځان تکیه کوله. همدغه شان قارون به هم هر نعمت ځان ته منسوبوه. همداسې به بني اسرایلو هم ویل چې موږ د الله پاک نعوذ بالله اولادونه یو او موږ هغه ته ګران یو. نو الله پاک موسی علیه السلام ته تأدیب ورکوي یا ښودنه ورته کوي. نو یې ورته وحیه وکړه چې ای موسی، تر تا زما یو بل بنده شته چې هغه ډېر پوه دی تر تا نه. قرآن کریم کې د هغه نیک بنده نوم خضر یاد شوی دی. ځینې خلک ورته خضر وایي، نه، اصلي نوم یې خضر دی، د خې په زبر یا فتحه باندې. علما په دې متفق دی چې دا خضر دی. نوم یې خضر یاد شوی، یوازې همدې کیسه کې یو ځل نوم یادونه شوې ده. ځینې علما وایي چې دی پیغمبر و، ځینې وایي چې نه و پیغمبر، خو بالاخره اتفاق په دې ده چې د الله پاک یو نیک او صالح بنده و. موسی علیه السلام الله پاک څخه غوښتنه کوي چې دغه کس ته لار ور وښایي. الله پاک ورته فرمایي چې یو کب له ځان سره واخله او په یوه سبد یا ټوکرۍ یا هغه خرما چې پکې لیږدول کیږي چې په عربي کې ورته مکتل وایي، هغه شي کې واچوه او په سفر روان شه. هر ځای کې چې درنه دغه کب لا درکه شو، هملته زما هغه نیک بنده سره ملاقات کوی شي. موسی علیه السلام سره یو ځوان و چې د ده خدمت به یې کوه او نوم یې یوشع بن نون و او د موسی علیه السلام شاګرد هم و چې بیا وروسته بني اسرایلو کې پیغمبر شوی هم دی. موسی علیه السلام خپل خادم ته وویل چې زه په دغه سفر روانېږم او تر هغه به خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو یا مجمع البحرین ته ونه رسېږم، که نه نو زه به تر ډېره وخته پورې همداسې روان یم. یعنې د علم د زده کولو قصد چې موسی علیه السلام وکړو، ستړیا یې پکې ومنله، عزم یې پیاوړی شو. مجمع البحرین یا د سیندونو یو ځای کېدو ځای په اړه علماو بېلابېل نظرونه ورکړي. سید قطب رحمه الله په خپل تفسیر فی ظلال القرآن کې ویلي چې مجمع البحرین د روم او قلزم بحرونو یو ځای کېدو ځای دی، یعنې سور سمندر او سپین چې سره ګډیږي او دا په سور سمندر یا بحر الاحمر کې هغه ځای دی چې د خلیج او سویس سمندرونه سره یو ځای کېږي.
سیوطي رحمه الله ویلي دي چې قتاده رضی الله عنه دا د روم او فارس بحر بللی دی چې د مشرق او مغرب بحر دی، هلته دا ځای دی. مفسر ابو زهره وایي هغه سیمه چې موسی علیه السلام ورته له مصر نه د خضر علیه السلام سره د ملاقات لپاره ورغلی و د سینا او اردن سیمه ده. یعنی موسی علیه السلام له مصر نه اردن او سینا ته نږدې دغه سیمې ته ورغلی و، خو په هر صورت هر ځای چې و موسی علیه السلام یې په لټه کې و. هغه د سفر نښه یا کپ واخیست او خپل خادم یې له ځان سره روان کړ. دا نو د زده کړې او علم ترلاسه کولو سفر و چې پیل شو. دوی روان شول او اوږده موده یې سفر وکړ. کله چې هغه ځای ته ورسېدل د دمې لپاره تم شول. موسی علیه السلام او د هغه ملګري د یوې لویې تیږې خواته دمه کوله. په یوه روایت کې راځي چې دواړه ویده شول. په بل روایت کې راځي چې موسی علیه السلام ویده شو او ملګری یې ورته ناست دی چې یوه عجیبه پیښه وشوه. د دوی څنګ کې د اوبو یوه چینه یا ویاله وه چې سیند ته یې لاره وه. هغه ماهي یا کب د الله پاک په قدرت سره ژوندی شو او له ټوکرۍ نه یې ټوپ کړې او ویالې ته یې ځان وغورځاوه او سیند کې یې لاره وکړه. د موسی علیه السلام خادم یوشع علیه السلام دا ننداره ویني او حیران ورته پاتې دی. خو موسی علیه السلام یې له خوبه ویښ نه کړ او فکر یې وکړ چې کله ویښ شي کیسه به ورته وکړي. خو کله چې موسی علیه السلام ویښ شو سملاسي حرکت پیل کړ او له یوشع بن نون علیه السلام نه هر څه هیر شول چې کیسه ورته وکړي. دواړه بیا په سفر روان شول او یوه ورځ او شپه یې تقریبا مزل وکړ. موسی علیه السلام وږی شو او خادم نه یې وغوښتل چې خواړه راواخلي چې ویې خوري، ځکه سفر یې ډېر ستړی و. کله چې ټوکرۍ یا سبد ته وکتل ورپه یاد شول. موسی علیه السلام ته یې وویل دا څه وشول؟ کله چې موږ د هغه ګټ یا تیږې سره دمه کړې وه په هغه وخت کې کب ته زما پام نه شو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه کیسه وکړم او د هغه یادونه رانه هیره شوه. کب خو په عجیبه ډول ووت او په سیند کې لاړو. موسی علیه السلام ورته وویل موږ خو د همغه ځي په لټه کې وو او دا همغه نښه ده چې الله پاک موږ ته راښودلې. نو هغوی دواړو په خپلو پلونو یا قدم په قدم په شا ستانه شول تر دې چې همغه ځای ته ورسېدل. کله چې هلته ورسېدل موسی علیه السلام یو کس ولید چې په کالیو کې ځان او مخ پټ کړی دی او غږ یې پرې وکړ چې السلام علیکم. هغه ورته وکتل او ویې ویل په دې سیمه کې څوک سلام نه اچوي، یعنې د خلکو عادت نه دی دلته چې سلام دې واچوي. په یوه روایت کې راځي چې هغه موسی علیه السلام وپېژانده، خو په بل روایت کې راځي چې موسی علیه السلام ورته وویل زه موسی یم. هغه ترې پوښتنه وکړه چې د بني اسرائیلو موسی؟ ویل هو. موسی علیه السلام پوه شو چې همدا خضر علیه السلام دی. سملاسي یې ترې غوښتنه وکړه چې آیا زه له تا سره پاتې کیدای شم تر څو چې ته ماته همغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی، یعنې الله پاک تا ته چې کوم علم ښودلی هغه ماته را زده کړې. هغه ورته په ځواب کې وویل ته له ما سره په دغه کار کې صبر نشي کولی، یعنې دغه علم چې زه تا ته زده کوم او داسې کارونه به له ما نه کیږي د الله پاک په امر باندې چې ستا له صبر او حوصلې نه به پورته وي او تا ته به د منلو نه وي. یعنې زما درسونه ډېر سخت دي او ستا له پوهې او برداشت نه اوچت دي، نو صبر به راسه ونه کړای شي، ځکه څنګه به په هغو شیانو صبر وکړې چې ته پرې نه یې خبر او ظاهرا تا ته سخت ښکاري خو رازونه پکې نغښتي. موسی علیه السلام ورته وویل چې انشاءالله ته به ما صبر کوونکی ومومې او ستا له امر نه به سرغړونه نه کوم. که څه هم وروسته موسی علیه السلام صبر ونه کړ د ده په دغه کارونو باندې څه چې پیښ شول، خو دلته یې که پام ووي انشاءالله کلمه کارولې د موسی علیه السلام او دا یې د احتیاط دپاره کارولې که چېرته ترې داسې څه کېږي نو خو موسی علیه السلام بې وادي نه شي. دا علمي سفر پیل شو. خضر علیه السلام استاد او موسی علیه السلام زده کوونکی شو، خو د سفر په پیل کې خضر موسی علیه السلام ته یو شرط کېښود چې کله ما سره یې او هر څه وینې نو پوښتنه به رانه نه کوي تر هغې چې زه پخپله درته د هرې پوښتنې ځواب درکړم. دوی روان شول. نږدې سیمه کې یوه دره وه، نو یوه کښتۍ راغله. د کښتۍ خاوندانو خضر علیه السلام وپېژندو چې د الله پاک نیک بنده دی او وړاندیز یې ورته وکړ چې په خپله کښتۍ کې یې وړیا ولېږدوي. دوی دواړه پکې سپاره شول. د لارې په اوږدو کې خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل چې ای موسی
الله پاک تا ته داسې علم درکړی چې زه پرې نه پوهېږم او ما ته یې داسې علم راکړی چې ته پرې نه پوهېږې. دی په خبرو بوخت و چې یوه مرغۍ راغله او سمندر کې یوه دوه وارې مښوکه ښکته کړه او اوبه یې ترې وڅښلې. خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل زما او ستا علم د الله تعالی له علم دومره نه کموي لکه دې مرغۍ چې د بحر له اوبو نه څومره کمې کړي. یعنې زما او ستا علم چې ټول راټول کړو دومره هم نه دی لکه مرغۍ چې څومره اوبه وڅښلې او د سمندر اوبو مثال لکه د الله تعالی علم. خضر علیه السلام دغه وخت کې د کښتۍ یوه لرګي ته پام شو او رامات یې کړ. موسی علیه السلام ورته وویل دغو خلکو ته وپېژندې او وړیا د کښتۍ کې لیږدوي خو ته د دوی کښتۍ سورۍ کوې چې خلک غرق شي. خضر علیه السلام ورته وویل ما درته نه ویلي چې ما سره صبر نشي کولی. موسی علیه السلام ورته وویل زما نه هیر شوي وو. له همدې سره د موسی او خضر علیه السلام ترمنځ د عجایبو او له رازونو ډکې پیښې او یو بل سره بحث پیل شو. راځئ ستنېږو د کهف صورت 80 آیت ته. د آیتونو په ترجمه کې د موضوع ډېره ښه واضح کیږي او د دوی دواړو ترمنځ څه پیښ شول د آیتونو په ژباړو تفسیر کې بیانوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله پاک ته له راټولې شوي شیطان نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته هغه قصه واوروه چې موسی علیه السلام ته پیښه شوې وه کله چې موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته ویلي و چې لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضي حقبه زه به تر هغې خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حد ته ونه رسېږم او امضي حقبه که نه نو زه به تر ډېره وخته پورې همداسې روان یم. یعنې موسی علیه السلام لکه څنګه چې مخکې کیسه کې بیان کړه خپل ملګري ته وویل خدمتګار ته یې وویل چې زه دغسې په سفر باندې وځم او څومره چې دغه سفر اوږدېږي زه به دا سفر ترسره کوم تر هغې چې مجمع البحرین ته ورسېږم همداسې به تر ډېره وخته پورې روان یم. د دې نه وروسته بیا موسی علیه السلام دغه ځای ته ورسېد. فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. نو کله چې موسی علیه السلام او د هغه ملګری هغه ځای ته ورسېدل چې الله پاک ورته ښودلی و چې مجمع البحرین و نسیا حوتهما دوی هلته له خپل کب نه غافل شول. یعنې هلته ته دا کب هیر شو چې کب ژوندی شوی و او سیند ته تللی و. فاتخذ سبیله فی البحر سربا او هغه یعنې دغه کب په داسې شان په سیند کې لاړ لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوې ورته. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. دوی نه خو کب هیر شو دوی دواړه روان شول په دغه سفر باندې یوه شپه او یوه ورځ شاوخوا یې سفر وکړ. قال لفتاه موسی علیه السلام یو ځای کې وږی شو او دواړو دمه وکړه بیا ورته ویل چې راواخله دا ډوډۍ هغه خوراک هغه مایي چې موږ راخیستې د خوراک دپاره هغه ځان سره راواخله. آتنا غداءنا راواخله دغه ډوډۍ یا سبانارۍ چې موږ برابر کړی هغه راواخله. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا د نن ورځې په سفر کې خو موږ ډېر ستومانه شو ډېر زیات ستړي شوي یو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خدمتګار موسی علیه السلام ته وویل آیا تا ولیدل چې څه وشول؟ اذ اوینا الی الصخرة کله چې موږ د هغه ګټې یا لویې تیږې سره دمه جوړه کړې وه فإني نسیت الحوت وما أنسانيه إلا الشیطان أن أذکره هغه وخت کې کب ته زما پام نه شو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه یادونه وکړم. دا هم راتنه هیر شو چې تا ته زه یادونه وکړمه. یعنې زه شیطان په غفلت کې واچولم چې د هغه یادونه درته وکړم چې څه وشو او دا مانه هیر شو. څه وشو؟ واتخذ سبیله فی البحر عجبا کب خو په عجیبه ډول ووت او بحر کې لاړو. موسی علیه السلام ورته وایي
قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. قال ذلك ما كنا نبغي، موسی علیه السلام ورته وویل موږ خو ته همدغې په لټه کې وو، همدغه هغه ځای دی چې موږ ته راښودل شوی او موږ یې په لټه کې وو. فارتد على آثارهما قصصا، نو هغوی دواړه په خپلو پلونو یا قدمونو قدم په قدم په شا ستانه شول. یعنې د همغه مقصد دی چې الله پاک یې موږ ته سپارښتنه کړې وه او موږ پسې راوتلي یو. کله چې دوی بیرته ستانه شول، په خپلو قدمونو باندې بیرته ستانه شول، همغه تیږې شاوخوا لاړل، نو اوس دوی خپل مقصد ته رسیږي. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد عبدا من عبادنا، نو هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده وموند. آتیناه رحمة من عندنا، چې هغه ته موږ له خپلې خوا نه رحمت او سرلوړي ورکړې وه. وعلمناه من لدنا علما، او له خپل لوري نه مو یو خاص علم ور په برخه کړی و. یعنې هغه بنده خضر علیه السلام و چې الله پاک په خپل خصوصي رحمت سره پاللی و او د اسرارو له علمه یې پوره برخه ورکړې وه. موسی علیه السلام او ملګری یې خضر علیه السلام ته ورسېدل او اوس د دوی ترمنځ بحث پیلیږي. قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. قال له موسی علیه السلام ورته وویل، خضر علیه السلام ته یې وویل هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، ایا زه له تا سره پاتې کیدای شم چې ته ما ته همغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی. یعنې که دې خوښه وي نو څو ورځې به زه له تا سره واوسېږم او دغه مخصوص علم چې الله پاک تا ته درکړی دی زه به یې زده کړم. هغه ورته وایي قال انک لن تستطیع معي صبرا. هغه ځواب ورکړ ته له ما سره صبر نشي کولی. وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا، او له کوم شي نه چې ته نه یې خبر پر هغه څنګه صبر کولی شي. یعنې زما ځینې کارونه شاید برداشت نه کړی شي او طبیعي ده چې ته به دا کار ونه کړی شي، ځکه ځینې شیان دي چې ته یې له اسرارو او باطني حکمتونو خبر نه یې او تا ته به پرې صبر سخت وي. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. موسی علیه السلام ورته وویل انشاءالله چې ته به ما صبر کوونکی ومومې او زه به په هیڅ کار کې ستا له امر نه سرغړونه ونه کړم. خضر علیه السلام خو پوهېده چې ده ته به کوم درس ورکوي، خو موسی علیه السلام تمه نه وه چې د الله تعالی یو نیک او د لوړ مقام بنده به داسې کارونه کوي، تصور یې هم نشو کولی. نو ځکه یې پخه وعده ورکړه چې زه به ستا له خبرې نه اوړم. خو د احتیاط لپاره موسی علیه السلام ستجدني ان شاء الله صابر وویل، یعنې ته به انشاءالله که د الله پاک خوښه وه ما صابر یا صبر کوونکی ومومي. ځکه که موسی علیه السلام د انشاءالله کلمه نه وای ویلې نو بیا خو دا حرج و په هغه باندې چې وعده باندې وفا ونه کړي او له وعدې څخه سرغړونه کېده ترې. اوس پرې خضر علیه السلام شرط ږدي. شرط څه شی دی؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال فإن اتبعتني، ویل ښه ده که ته چېرته ما سره ځې نو فلا تسألني عن شيء حتى، نو زما نه به پوښتنه نه کوي، د کار په جریان کې به رانه پوښتنه نه کوي، حتی تر هغې چې احدث لك منه ذکرا، ما په خپله د هغې یادونه درته نه وي کړي. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلقا حتى اذا ركب في السفينة خرقها. نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یوه بیړۍ کې سپاره شول. خضر علیه السلام لکه څنګه چې مې مخکینۍ کیسه کې درته بیان کړه دواړه په کښتۍ کې سپاره شول، یو دره وه هلته، دواړو تصمیم ونیو چې د څیزونو په سفر باندې ووتل. په لاره کې کښتۍ راغله دوی ته او هغه کښتۍ والا خضر علیه السلام وپېژانده چې نیک بنده دی، له کوم بدل او اجرې پرته یې دوی کښتۍ کې سپاره کړل. په لاره کې خضر علیه السلام د کښتۍ یو لرګی یا یو ټوټه یا یو برخه راماته کړه، سوریه پکې وشو کښتۍ کې. موسی علیه السلام چې دا ولیده ویل چې قال خرقتها لتغرق اهلها، آیا ته دا کښتۍ دې سوری کړه یا دې راماته کړه دا یوه برخه ترې د دې دپاره چې د بیړۍ سپرلی غرقه کړي؟ یعنې هغوی موږ سره داسې احسان وکړو، په نیکۍ یې راوستو، پیسې مو وانخیستې، روان کړی او ته دا کښتۍ خرابیایې بیکې چې ټوله له سپرلۍ غرقه شي
لقد جئت شیئا امرا. نو دا خو تاس ډېر سخت حرکت وکړ او ډېر سخت کار دی چې تا وکړ. خضر علیه السلام ورته وایي قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال خضر علیه السلام ورته وویل ألم أقل ایا ما نه ویلې تا ته إنك لن تستطيع معي صبرا ته له ما سره صبر نشې کولی. موسی علیه السلام پوه شو چې وعده خو یې کړې وه، اوس خبره د دغه راغله. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال موسی علیه السلام وویل لا تؤاخذني بما نسيت په هیره مې مه نیسه، هغه څه چې زما نه هیر شو په هغې مې مه نیسه. ولا ترهقني من امري عسرا زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار مه اخله که نه. یعنې ورته ویل چې راځه نو یو خبره وشوه نو یو څه رانه وویل شو کلک یې مه نیسه، پرېږده چې زه ستا نه څه زده کړم. اوس دویم درس ته راځي. خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته دویم درس ورکوي. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلقا حتى بیا هغوی دواړه لاړل حتی تر هغې پورې چې اذا لقيا غلاما له یوه ماشوم سره مخ شول. فقتله خضر علیه السلام هغه هلک وواژه. موسی علیه السلام ورخطا شو. قال ورته ویل اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس تا یو بېګناه هلک وواژه په داسې حال کې چې هغه څوک نه ووژلي، قتل یې نه و کړی، قاتل نه و، تا وواژه. لقد جئت شیئا نکرا دا کار خو دې ډېر ناوړه وکړ. په تفسیر کې راځي چې یوه کلي ته نږدې څو هلکانو په خپلو منځونو کې سره لوبې کولې. د دوی په منځ کې یو هلک و چې ډېر ښکلی او هوښیار او پوه ښکارېدو. خضر علیه السلام هغه ونیو او مړ یې کړ او له هغه ځایه په تلوار سره روان شول. په ځینې روایتونو کې راځي چې د هغه نوم جیسور و، دغه ماشوم. موسی علیه السلام د دې حالت د لیدو زغم نه درلود، نو یې په حیرانۍ پوښتنه وکړه چې آیا یو بېګناه کوچنی ماشوم دې وواژه؟ دا خو دې ډېر ناوړه کار وکړ. خضر علیه السلام بیا ورته یادونه کوي. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل ما ته نه ویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی؟ یعنې ځکه په داسې حالات او واقع راپېښودونکي دي چې ته به د هغو په لیدو صبر ونه کړی شي او نه به پرې چوپ پاتې کېدای شي، لکه په پای کې چې همداسې وشول. نو تا ماته نه ویلي چې زه به صبر کومه؟ موسی علیه السلام ورته وایي چې قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال إن سألتك عن شيء موسی علیه السلام ویل له دې نه وروسته که ما در څخه د څه شي پوښتنه وکړه فلا تصاحبني نو زما ملګرتیا مه کوه، ما له ځان سره مه بیایه. قد بلغت من لدني عذرا دا ځل خو زما له لوري درته عذر وړاندې شو، ان دا عذر مې درته وکړو، که بیا مې داسې څه وکړل نوره حوصله ما کې هم نه ده پاتې، صبر رب کې نه دی پاتې، بیا نو ته پخپله ما سره ملګرتیا مه کوه. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانطلقا نو دوی دواړه بیا وړاندې لاړل، بل ځای ته لاړل. حتی تر هغې چې اذا أتيا أهل قرية استطعم تر دې پورې چې یوه کلي ته ورسېدل. استطعم أهلها او دوی له خلکو نه خواړه وغوښتل. دوی دواړه روان شول یو بل ځای کې یو کلي ته ورسېدل او د کلي له خلکو نه یې خواړه وغوښتل چې میلمه پالنه یې وکړي یا یو څه ورکړي. فأبوا أن يضيفوهما نو هغوی د دې دواړو له میلمه کولو نه انکار وکړ. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه هلته دوی یو دیوال ولیده، نږدې و چې ولویږي. خضر علیه السلام هغه دیوال بیرته محکم ودراوه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. موسی علیه السلام ورته وویل که تا غوښتلی نو په دې کار سره دې له هغوی مزدوري اخیستلی شوه. موسی علیه السلام او خضر علیه السلام وروسته له دې نه چې د غلام د وژلو پیښه خلاصه شوه بل ځای ته لاړل، یو کلي ته ورسېدل او د هغه ځای له خلکو سره یې ملاقات او کتنه وکړه او تمه یې وه چې
هغوی به دوی میلمانه کړي او د میلمستیا سلوک به ورسره وکړي او ډوډۍ به ورکړي، مګر هغوی دا کار ونه کړ او انکار یې وکړ. نو اصل خو دا دی چې خضر علیه السلام هم باید د موسی علیه السلام غوندې په دغه خلکو باندې غصه وی چې ولې موږ ته ډوډۍ رانه کړه او میلمه پالنه یې ونه کړه. داسې کنجوس خلک وو چې د دوو مقربو او د الله پاک نږدې دوستانو میلمستیا یې هم ونه کړه او په دې ټول کلي کې داسې څوک پیدا نه شو چې دوی ته خواړه ورکړي. خضر علیه السلام د دې پر ځای چې په هغوی غصه شي، احسان یې پرې وکړ. یو دیوال را لیدونکی و، هغه یې ودراوه. کوږ شوی و، ځوړند دیوال و او نږدې و چې ولویږي. کله به یې خلک له لاندې نه تېرېدل نو وېرېدل به. موسی علیه السلام ته همدغه پوښتنه وه چې تا ولې وړیا دوی ته کوږ دیوال سم کړ؟ که مزدوري دې ورنه اخیستې وای نو زموږ خوراک او څښاک به پرې شوی و او دغو تنګزړو او بخیلانو ته به هم پرې لږ څه تنبیه ورکړل شوې وای، ګوندې خپلې دغې بې مروتۍ او دغه ناځوانۍ چې یې کړې وه په هغې باندې شرمېدلي وای. خو برعکس تا پرې احسان وکړ او دیوال دې ورته جوړ کړ. کله چې دا خبره وکړه نو خضر علیه السلام ورته وایي: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال هذا فراق بيني وبينك. خضر علیه السلام ویل دا زما او ستا ترمنځ بیلتون وخت راغی، نو بیلتون دی زما او ستا ترمنځ ده. سأنبئك بتأویل، زه به د هغه څه هغه حکمت او حقیقت بیان کوم او تشریح به درته وکړمه چې ما لم تستطع علیه صبره، تا پرې صبر ونه شو کړی. یعنې له وعدې سره سم ښایي چې ته اوس له ما ځینې جلا شي، ځکه له ما سره دې ملګرتیا ونه کړای شوه. لیکن له جلا کېدو څخه مخکې غواړم چې د هغو تېرو درې واړو پیښو پټ اسرار درته ښکاره کړم چې ولې ما دغه کارونه وکړه. ولې مې کښتۍ سوری کړه، ولې مې غلام یا ماشوم یا هلک وواژه او ولې مې د دیوال ودراوه. اوس ورته د دغې کارونو حکمت او ترشا یې رازونه را برسېره کوي، ولې دا کارونه وکړل او د چا په امر یې وکړل. اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبه. اما السفینة دا هغه بیړۍ چې ما سوری کړه، فکانت لمساکین هغه د مسکینانو وه، هغه کسان چې هلته وو مسکینانو. یعملون فی البحر، په بحر کې به دوی دغه د کشتۍ د ترانسپورت برخه کې کار کاوه. فاردت ان اعیبها، ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم. وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبه، د دوی تر شا داسې یو پاچا و چې دغه کښتۍ به، هغه کومې کښتۍ چې به تلې دوی به چک کولې، هغه روغې روغې کښتۍ به یو غاړې ته کولې، غصب کولې به، تاوولې به یې له مسکینانو نه او هغه عیبي به یې پرېښوده. نو دا چې ما عیبي کړه په دې خاطر چې دی یې پرېږدي، دغه پاچا ظالم کسان یې خپله پاچا چې و دغه کښتۍ د دې مسکینانو نه ونه نیسي. یعنې په هغه لوري چې دغه بیړۍ رهي وه یا کښتۍ رهي وه، په همغه طرف کې یو ظالم پاچا و. هر یوه روغه بیړۍ به چې یې ولیده یا به یې ضبطوله یا به یې بیګاروله. نو ما وغوښتل چې هغه بیړۍ عیبي کړم چې دغه ظالم پاچا له منګولو خلاصه شي او همدغو مسکینانو د کار لپاره همغسې ورانه ویجاړه پاتې شي. ځکه کله چې هغوی دغه کښتۍ سوری او عیبي وویني، له غصب کولو نه یې ډډه کوي. په ځینو اثارو کې راغلي چې د خطر موقع نه چې کله تیر شول نو خضر علیه السلام هغه کښتۍ بیرته جوړه کړه، په خپل لاس یې جوړه کړه. اوس پوښتنه دا ده چې دا کښتۍ چې چا چلوله دا مسکینان ولې ویل شوي دوی ته؟ مسکین هغه چاته ویل کېږي چې عاید یې د ژوند له لګښتونو نه کم وي. یعنې یو مامور دی، 10,000 معاش دی، 12,000 معاش دی، خو د ده مصارف 15,000 دي. دا خپل معاش باندې دا مصارف نشي پوره کولی، دغې ته مسکین وایي. څنګه چې قرآن کریم کې هم راغلي چې صدقې د مسکینانو، فقیرانو او نورو دپاره دي. مسکین او فقیر منځ کې هم دا فرق دی. فقیر هغه څوک دی چې هېڅ نه لري، بېوزلی، او مسکین هغه څوک دی چې یو څه لري خو بسنه ورته نه کوي، په دوی باندې هم زکات کېږي. نو ځکه ورته وایي چې دغه کښتۍ چې چا چلوله دوی به مزدوري کوله خو پوره کولی یې نه شوله، او هلته ویره وه چې هغه پاچا به دوی نه کښتۍ واخلي، نو ځکه ما دا عیبي کړله. د دې او نورو د موضوعاتو درسونه درته وروسته وایم چې موږ ته پکې درس څه دی او عبرت پکې څه دی او لا نور حکمتونه پکې الله پاک څه بیان کړي دي. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. واما الغلام،
هغه هلک چې و فکان ابواه مؤمنین، د ده مور او پلار مؤمنانو، الله پاک ایمان لرونکي وو. فخشینا نو موږ وویریدو ان یرهقهما طغیانا و کفره، چې دغه هلک به په خپلې سرکشۍ او په خپلې مینې او په خپل هغه د اولادتوب څه لیوالتیا چې ورسره مور او پلار لري، د دغې له امله به هغوی یعنې د ده مور او پلار به کافران شي، کفر ته به ځان سره بوځي. فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة واقرب رحمه. فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه، له دې امله موږ وغوښتل چې د هغوی رب د هغه ماشوم په بدل کې هغه مور او پلار ته تر هغه اولاد بهتره ورکړي. خیرا منه زکاة، چې تر هغه بهتره وي، تر پخواني هغه وژل شوي ماشوم نه چې دوی دواړه هغه به هم کافر کېدو، دوی به هم کافران کول. الله پاک وغوښتل چې تر هغې بهتر اولاد ورکړي چې نیک اخلاقي، پاکي او له ده نه ښه وي، و اقرب رحمه، او په خپل مور او پلار باندې صله رحمي ولري او نږدې وي. یعنې د دغه هلک په وژلو سره د ده والدینو ایمان محفوظ پاتې شو، او هغه صدمه چې دوی ته ورسېده، الله جل جلاله اراده لري چې د هغې جبران په داسې یو اولاد سره ورکړي چې د هغې تلافي یا بدله په داسې یو اولاد سره ورکړي چې د هغه وژل شوي ماشوم نه ډېر اخلاقي وي، او په مور او پلار باندې شفقت او مهرباني هم ډېره وي، او زیات مینه او احترام هم ورته کوي، ښه سلوک هم ورسره کوي. او ویل کېږي چې وروسته له هغې نه الله پاک هغوی ته یو صالحه نجلۍ ورکړه چې یو نبي ته په نکاح شوه، او یو بل نبي ورڅخه پیدا شو چې په دې وسیله له دوی څخه یو لوی امت منځته راغی. الله پاک ته معلومه ده چې څه ډول بدله به وي، خو روایتونو کې داسې راغلي چې الله پاک دغه بدله ورکړې. د دې دوو آیتونو مبارکو ژوره معنا دا ده چې که چیرې مؤمن پلار او مور د خپل دین د ساتلو لپاره خپل اولاد له لاسه ورکړي، دا ورته بهتره ده تر دې چې د اولاد په مینه کې داسې ډوب شي چې له امله یې کافران شي. یعنې د مؤمن لپاره د دین ساتل د اولاد له لاسه ورکولو څخه لومړیتوب لري. د مسلمان لپاره آخري غوراوی یا ټاکنه دین دی، عقیده ده. او ویل کېږي چې الله پاک د خضر علیه السلام په لاس د وژل شوي ماشوم مور او پلار ته تر هغه بهتره اولاد ورکړ چې په هغوی ډېر مهربان او دیندارو. پوښتنه دا ده چې د انسان ذهن ته دا پوښتنه راځي چې څنګه د الله پاک یو نیک بنده د داسې یو چا قتل کوي چې تر اوسه یې جرم نه دی کړی. ځواب: الله پاک د خپلو بندګانو په حال تر هر چا ښه پوهیږي. بل دا چې الله پاک د انسانانو خالق دی، همغه الله پاک انسان پیدا کوي او بیرته یې ژوند اخلي. او خضر علیه السلام ته د الله پاک امر و چې دغه کار وکړي تر څو د یو انسان په وژلو کې موږ ته لوی درس پروت وي. څنګه چې خضر علیه السلام ته الله پاک امر کړی، همداسې نورې ملایکې هم ټاکلي چې د انسانانو روح په بېلابېلو پیښو کې قبض کړي. څوک په چاودنه کې مري، څوک په ټکر کې، څوک په مرض، او څوک وژل کېږي، او څوک په اوبو کې غرق کېږي. او د انسانانو ژوند اخیستو لپاره الله پاک بېلابېل اسباب برابر کړي. همغه شان کار یې د خپل یو نیک بنده په لاس باندې وکړ چې هغه ماشوم نه یې ساه واخیسته. زه له تا نه پوښتنه کومه، که تا ته معلومات وشي چې د اولاد چې الله پاک تا ته درکړی له امله یې ته نعوذ بالله کافر کېږي او دوزخ دې ځای کېږي، او تا ته اختیار درکړل شي چې یا درنه الله پاک د اولاد اخلي او جنت درکوي تا ته، ستا مېرمنې ته او راتلونکي اولادونو ته دې، او په بدل کې درنه دغه اولاد اخلي، او که نه دغه اولاد درته پرېږدي او ته به دوزخ ته ځي، هغه به هم دوزخ ته ځي، مېرمن به دې هم دوزخ ته ځي، ته به کوم یو انتخاب کړي؟ موقته دنیا که دایمي ژوند یا آخرت؟ آیا دا به وټاکي چې الله پاک تا، ستا اولاد، ستا مېرمن او ټوله کورنۍ دې دوزخ ته بوځي د څو ورځو ژوند په خاطر، او که تاسې دواړه د اولاد د لاسه ورکولو سره جنت ته لاړ شئ سره له خپلو نورو ماشومانو، او د هغه اولاد پر ځای الله پاک نیک اولاد درکړي چې ستاسې ایمان پرې ټینګ اوسي، په تاسو مهربان اوسي، نیک اوسي، او تاسو ته ډېره مینه درکړي. چې خلاصه یې کړم، الله پاک له تا څخه یو بد اولاد اخلي او په بدل کې بل نیک اولاد درکړي، او د دې په بدله کې ستا مېرمن او ستا اولاد ټول جنت ته لاړ شي. ښه دا وکړه اولاد دې کافر لوی شي او ته یې هم له امله کافر شي او ټول دوزخ ته لاړ شئ، د څو ورځې دنیایي ژوند په بدل کې تاسې ټول دوزخ ته لاړ شئ، ته به کوم یو وټاکې؟ زه خو پخپله آخرت او پکې جنت ټاکم، په ډاډ یې وایم، ځکه اولاد د الله پاک مال دی، او زه د اولاد ابدي خوشبختي او د ځان او د خپلې مېرمنې او کورنۍ
دایمي خوشبختي او آبادي ژوند غواړمه چې هغه د الله پاک رضا او جنت دی. ځکه دا ستا اولاد به یوه ورځ مري که ته وغواړې که نه، خو آیا دا بهتره نه ده چې د اولاد په امتحان کې الله پاک راضي کړي او د الله پاک پرېکړه ومني او جنت وګټي د ځان، د میرمنې او اولاد لپاره؟ د ابراهیم علیه السلام کیسه مو په یاد ده چې الله پاک یې امتحانوي او ترې وغوښتل چې خپل زوی اسماعیل علیه السلام ذبح کړي. ابراهیم علیه السلام په هغه امتحان کې کامیاب شو. اولاد لکه څنګه چې قرآن کریم ویلی ازموینه ده، انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال او اولاد ازمایښت دی. نو ځکه همدغه اولاد الله پاک له هغه مور او پلار نه واخیسته، په بدل کې ښه اولاد هم ورکړو، د هغوی ایمان هم ثابت وټاکو. هغه ماشوم لپاره هم دا بهتره ده چې د خضر علیه السلام په لاس ووژل شو، ځکه که هغه غټ شوی و الله پاک خو پوهېدو چې دی به کفر انتخابوي، نو الله پاک مخکې له دې چې د کفر انتخاب کړي د هغه په ګټه هم وه چې ووژل شو، ځکه په ماشومتوب کې خو هغه معصوم و، نو الله پاک به هغه هم جنت ته بیایي. نو ټوله ګټه ده، په دې کې هیڅ تاوان نشته دی. انسان ته پکې تاوان ښکاري خو سراسر ګټه ده. او پاتې شوه دغه دیوال موضوع چې کوږ شوی و، زوړند شوی و او د غورځېدو په حال کې و. دغه کلي خلکو دوی ته میلمستیا هم ورنه کړه، خو خضر علیه السلام دا دیوال ودروه او موسی علیه السلام ورته ویل چې ولې دې دا کار وکړو. اوس یې ورته دلیل وایي. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. واما الجدار او هغه دیوال چې و، دغه دیوال معامله و چې وه فکان لغلامین یتیمین، دا د دوو یتیمانو هلکانو و چې په دغه ښار کې اوسېدل، فی المدینه په دغه ښار کې اوسېدل، وکان تحته کنز لهما او د دې دیوال لاندې د دغو دواړو یتیمانو دپاره خزانه وه، وکان ابوهما صالحا او د هغو ماشومانو پلار یو ښه سړی و، فاراد ربک ان یبلغ اشدهما، نو الله پاک وغوښتل چې دغه دواړه ماشومان ځوانۍ ته ورسیږي، ویستخرج کنزهما رحمة من ربک، او په خپله دغه خزانه راوباسي، دا ستا د رب د رحمت په اساس شوي دي. وما فعلته عن امري، دا ما په خپله څه نه دي کړي، خپله خوښه مې نه دي کړي، دا ستا د رب امر شوی و. نو اوس ورته وایي چې ذلک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، دا د هغه څه تأویل، تشریح، حقیقت او حکمت دی چې تا پرې صبر نشو کولی او ما درته بیان کړ. د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام ترمنځ دغه داستان تر همدې ځای و. 3 درسونه ورکړل او د 3 درسونو حکمت یې ورته بیان کړ. یعنې که دغه دیوال لیدلی وای، دغو یتیمانو خزانه به چې ترې لاندې ښخ کړه شوې وه، رابرسېره شوې وه او بدنیتو خلکو به وړې وای. د دغو یتیمانو پلار یو ښه صالح سړی و او د هغې د نیکي په لحاظ الله پاک اراده داسې وشوه چې د دغه یتیمانو مال دې وساتل شي. نو خضر علیه السلام وایي چې ما د الله جل جلاله په حکم هغه دیوال سم کړ، ځکه چې هغه هلکان له زلمیتوب څخه وروسته د خپل پلار خزانه وموندلی شي، او څنګه چې خضر علیه السلام مقرر کړی هغوی ته به هم همداسې لاره ور وښایي چې خپله خزانه راوباسي. پوښتنه دا ده چې ولې الله پاک په هغه کلي کې یو څوک ونه ټاکه چې دغه ماشومانو د پټې خزانې او شتمنۍ په اړه معلومات ورکړي او هغه یې ورته وساتي، او د دې پر ځای خضر علیه السلام یو لرې ځینه وټاکه چې دغه دیوال جوړ کړي او دا راز یې ورته وښوده. په پورتني آیت کې به ستاسو پام شوی وي چې کله موسی او خضر علیهم السلام دې کلي ته ورغلل او له خلکو یې خوراک او څښاک وغوښت، خلکو ترې انکار وکړ او څه یې ورنه کړل. خلک څه وو؟ بخیل او کنجوسانو چې دوی یې میلمانه نه کړل او میلمه پالنه یې ورته ونه کړه چې په ټول کلي کې داسې څوک پیدا نشي چې ستړو مسافرو ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړي. نو له آیته واضح ښکاري چې ټول کلي کې یو ښه سړی نه و چې ټول وکسترګي او کنجوسان وو. که دوی کوم یو تن ته د دغې پټې خزانې معلومات شوي وای، آیا هغه ماشومانو ته به چا پرېښې وه؟ څومره جنجالونه به ترې جوړ وو. که هلته یو نفر وای او د خزانې معلومات یې لرلی، هر څه به یې ځان لپاره اخیستي وو، او که خلک پرې خبر شوي وای خو څه شر به جوړ په کلي کې، د داسې کنجوسانو په کلي کې چې خزانه پیدا شي، څه قتلونه یو بل وژل به پرې ونه شي او څوک به چاته به ورسیږي.
یتیمان خو به ترې پرېږده چې هغوی ته به څه برخه ونه رسي، بلکې کلي کې به یو شر جوړي. نو همدې په خاطر باندې الله پاک لرې ځای کې خضر علیه السلام وټاکو. دا کې حکمت دا و چې دغه دیوال یې ورته جوړ کړ چې ماشومان رالویان چې په خپله پیدا کوي. په دغو درې پیښو کې د کښتۍ سوري کولو، د ماشوم وژلو او د دیوال جوړولو کې حکمت په خپله الله تعالی په تېرو څو آیتونو کې واضح کړی، خو موږ ته ترې درس او عبرت څه دی. د موسی او خضر علیهم السلام ترمنځ دغه کیسه کې الله پاک انسانانو ته په ځمکه کې د ټولو پیښو تر شا د مخفي الهي حکمتونو او رازونو پرده پورته کوي چې انسانان د مصیبتونو، قتلونو او په دنیا کې روانو نورو پیښو نالیدلي اړخ ته متوجه کړي او په دې اړه د شک کوونکو شک لرې کړي او د پوښتنو ځواب ووایي. موږ انسانانو ته همیشه د هرې پیښې او هر څه ظاهري بڼه ښکاري، د پردې تر شا یا په غیبو موږ نه پوهیږو. په دې هر څه الله پاک ښه پوهیږي. انسانانو ته چې کله تکلیف ورسیږي سملاسي په واویلا او شور پیل وکړي، خو په شر کې حتی د انسان خیر وي، لکه څنګه چې الله پاک د خضر علیه السلام په واسطه موسی علیه السلام او موږ ته وښودل او په دې کې موږ ته مهم درسونه دي. نو ځکه باید موږ د الله تعالی تقدیر او فیصلو ته تسلیم شو او هر څه کې خپل خیر وګڼو، ځکه په غیبو یوازې الله پاک پوهیږي او بس. الله پاک په دې او ورته آیاتونو کې لوی امتحان او حکمت هم ایښی دی، هغه دا چې زما او ستا ایمان پرې ټینګوي او د متزلزلو خلکو ایمان لپاره همدا آیاتونه ښه امتحانونه دي چې په دې امتحان کې ځان ناکام کړي. مثلا یو څوک چې غواړي ستا عقیده فاسده کړي، راځي همدا آیاتونه درته دلیل راوړي چې د انسان عقل خلاف دی او درته وایي دا ظلم دی او ورته نور شکونه دې زړه کې پیدا کوي. د چا ایمان چې متزلزل وي زړه کې په رښتیا شک پیدا شي، خو د چا چې ایمان قوي وي هغه له داسې آیتونو لوی درسونه ترلاسه کوي او وایي چې زه د الله پاک په فیصلو او غیبو باندې ایمان لرم او د الله پاک هره پریکړه کې حکمت او خیر وي. الله پاک دا نه خوښوي چې بنده دې هر څه د ځان لپاره منسوب کړي، لکه داسې فکر وکړي چې زه تر هر چا ډېر پوه یم، زه تر هر چا ډېر قوي یم. د انانیه کلمه کې تکبر دی، الله پاک دغه کلمه نه خوښوي. فرعون به هم دا خبره کوله چې زه انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی رب یم نعوذ بالله. قارون به هر څه ځان ته منسوبول. صاحب الجنتین قصه مو واورېده کهف صورت کې، هغه مو هر څه ځان ته منسوبول. دا ځان باندې ډاډ کول ناسم کار دی. موږ باید نیکی، قوت، هر څه الله پاک ته راجع کو، علم، پوهه، هر څه. ځکه خو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه دعا کوله چې اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین، ای ربه ما خپل ځان ته یوه ثانیه مه پرېږده، بې له تا هېڅ نه یم ای ربه. کله چې څوک درته وایي چې ته خو ډېر علم لرې، ته عالم یې، ته به ورته وایي چې اصلي عالم الله پاک دی. په دنیا کې داسې انسانان نشته چې له هر اړخه دې بشپړ وي. ان پیغمبر ته الله پاک درس ورکوي چې تر تا هم زما یو بنده ډېر ښه پوهیږي او الله پاک خاص علم ورکړی، سره له دې چې ته د الله پاک نازولی پیغمبر یې چې مخامخ دې خبرې ورسره کړي. خو که داسې فکر کوي چې ته تر ټولو پوه یې، تر تا زه پوه بندګان نور هم لرم ای موسی. بل درس چې موږ ته د موسی او خضر علیه السلام په کیسه کې پروت دی، د علم د زده کړې لپاره ستړیا ګالل او صبر کول. موسی علیه السلام د دې درسونو زده کولو لپاره ډېر اوږد او ستړی سفر وکړ او دا یې عزم و چې که څومره هم دا سفر اوږدېږي تر هغه چې خپل مقصد ته نه یم رسېدلی، زه به ونه درېږم، روان به یم. موږ باید همیشه په دې فکر وکړو چې د هر مصیبت تر شا یو حکمت او خیر شته، د هرې تیارې تر شا رڼا شته. چې مصیبت څومره هم لوی وي باید په الله پاک نیک ګمان وکړو چې حتما له مصیبت سره سره خیر شته او هر څه الله پاک ته معلوم دي. ډېری کارونه ظاهرا موږ ته شر ښکاري خو حقیقت کې هغه خیر وي، خو موږ نه پوهیږو. د کهف صورت هغه آیت یې ښه بیلګه ده چې الله پاک خضر علیه السلام ته امر کړی و چې یو ماشوم ووژني او موسی علیه السلام د دې ماشوم په د وژل کېدو پیښه لیدو سره حیران شو، پوښتنه یې ترې وکړه چې ولې دې وواژه. خضر علیه السلام ورته حکمت بیان کړ چې الله پاک دغه ماشوم په دې خاطر باندې د وژلو امر یې وکړ چې د هغې مور او پلار نیکانو، مؤمنانو او د هغې په بدل کې الله پاک ښه اولادونه ورکړل. که دا ماشوم پاتې شوی وی، غټ شوی وی، خپل مور او پلار یې کفر ته بول ځان سره او د هغوی او دغه ماشوم سره تړاو په خاطر به مور او پلار کافران شوي وو، همغې په خاطر الله پاک امر وکړ. الله پاک له هغه مور او پلار نه اولاد واخیست. هغه مور او پلار به د اولاد په وژل کېدو څومره خفه وو، خو هغوی په دې نه پوهېدل چې هغه اولاد به د دوی د کفر او دوزخ ته تللو لامل کېږي.
خو ورپسې الله پاک تر هغې بهتر او مؤمن اولادونه ورکړل، خو مور او پلار یې د مصیبت پر مهال په دې نه پوهېدل او له غیب او د خپل اولاد راتلونکي نه و خبر. خو الله پاک په هر څه ښه پوهېږي او دایماً هر څه د مسلمان په خیر څرخوي. خو مسلمان دی چې عجله کوي او په خپل رب چې دته یې هر څه ورکړي چې لږ شی ترې واخلي سملاسي بدګمانه شي او تادي کوي. حال دا چې که صبر وکړي همغه مصیبت یې هم په خیر دی، بالکل په خیر دی. بل دا چې هغه قتل چې ماشوم پکې ووژل شو په خپله د ماشوم په خیر هم و او دا پرې د الله پاک رحم و. که هغه لوی شوی وای کافر شوی به وای، خو ځان لپاره یې دوزخ لازمي کاوه. خو الله پاک د خپل استازي په واسطه ترې روح واخیست تر څو په ماشومتوب کې چې مسؤل نه دی او حساب کتاب ورسره نه کیږي له دنیا لاړ شي. بل دا چې مور او پلار به د ده له لاسه بدبخته کېدل نو دواړو ته خیر و. نو دواړو خواو ته خیر و. پوښتنه دا ده چې خضر علیه السلام خو د الله پاک نیک بنده و، څنګه یې دا کار وکړ؟ هغه د الله پاک استازی و، همداسې چې ملک الموت یې ټاکلي چې له انسانانو روح قبضوي او د الله پاک امر پر ځای کوي. خضر علیه السلام ته یې هم امر وکړ چې د الله پاک امر پر ځای کړي، نو هغه د الله پاک امر پر ځای کړی. بل درس په دې پیښه کې موږ ته یو درس دا دی چې د اولاد راتلونکي په اړه باید تشویش ونه کړو، ځکه الله پاک د ماشومانو لپاره د خزانې بندوبست څنګه وکړ. تاسې د کهف صورت په هغه آیت کې حتما مو ورته پام شوی چې الله پاک ورته خضر علیه السلام ټاکلی و چې د دوی په خزانه باندې دیوال ورغوي چې کله دوی لویان شي دغه خزانه پیدا کړي او له خپلې خزانې استفاده وکړي او ټول کلي نه پټه خبره پاتې و. یوازې خضر علیه السلام الله پاک استولی و دغه ماشومانو دپاره، یعنې له کوم ځای الله پاک خپل یو نیک بنده استولی و چې هلته دغه ماشومانو په خزانه باندې دیوال ورغوي او هغه ماشومان چې کله لویان کېږي هغه خزانه ورته الله پاک د یتیمانو ماشومانو دپاره دومره خیال ساتلی و. نو ما او تا باید ولې د خپل اولاد راتلونکي په اړه تشویش ولرو. زموږ ستاسې په کلي کې چې کله څوک مړ شي او کوچني اولادونه ترې پاتې شي د ټولو خلکو لوی تشویش هغې پاتې شویو یتیمانو او صغیرانو ته وي چې د دوی آینده به څنګه کېږي. خو دا فکر نه کوي چې هغوی رب لري، همداسې به ورته لار برابروي لکه څنګه چې دغو دوو ماشومانو ته خضر علیه السلام مسخر کړی و. الله پاک خپلو نیکو بندګانو لپاره دا ټول نظام تابع کوي او ټول نظام به یې په ګټه ورته چلوي. بل درس پکې دا دی چې موږ باید خپل اولادونو ته ذخیره ولرو چې زموږ له مرګ څخه وروسته هغوی ته پکار شي او په دې کې مشکل نشته انشاءالله. دا برخه وروستی شوله. راتلونکې برخه کې د ذوالقرنین او د یأجوج و مأجوج په اړه د کهف صورت آیتونه درته ترجمه کوم او د هغوی کیسه درته بیانوم. هم ډېر جالب موضوعات پکې دي، حتما یې واورئ او ویې ګورئ. ښه وخت ولرئ. له ټولې کورنۍ سره مو خدای پاک خوشبخته لره. ما له دعاګانو مه هېروئ. دا ویډیو له خپلو ټولو دوستانو سره شریکه کړئ تر څو زموږ او ستاسې خلک علم زده کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.